بل ورځ یو بل پیش شوی دی چې څوک به د صحابهو ګستاخي نه کوي. ایران او شیعه هغه حکومت ته چې ستا په دې ملک هم ډنکې کې چوټ د هغوی حکومت ته رد نشي کوی. په عراق کې ته لاندې یې او ستا لوی لوی لیډران د اختر په ورځ هغوی پانسي کوي او ستا رذیلان پې څوک هم نشي منولی. شکر دی چې موږ مسلمان. که تپوس ته وکړي چې مسلمان څه ته وایي جی ملا نه یم خو صفا ووایه چې زه مسلمان نه یم بیا د شکر پرې ولې وباسي چې تا ته د خپلې مسلمانۍ وجوهات نه دي معلوم. امت داسې طرف ته تللی دی چې زما غوندې د یو سړي خبره پکې داسې ښکاري لکه دا سړی چې لیونی. ببانگ دوہل خلق داسې خبرې کوي د اسلام خلاف چې هغه برملا د اسلام خلاف خبرې دي خو ټولې دنیا ته هغه ښکاري اسلام. او زه چې ووایم چې دا اسلام خبره نه ده نو زه پکې لیونی ښکارم. په خبره پوهېږې؟ که چېرې یو سړی د پوډریانو او د چرسیانو او د غلاګرو په مجلس کې گیر شي ټول پوډریان یو لوګي خیجي سارو بیګا دا کار کوي او یو روغ سړی داسې سړو منځ ته ننوځي او ورته ووایي چې دا پوډر دا چرس دا ډېر خراب شی دی نو دا ټول به ورپورې خاندي چې مازغې خراب دي خدای دې غر که دا خو منگ چې په دې هوا ګرځو د دې پوډرو د لاسه ګرځو د چرسو د لاسه ګرځو دی وایي چې ښه شی نه دی. نو د دې دا معنی نه ده چې پوډر ښه شی دی نه دا معنی ده چې دا زر کسان کم لوګي کوي دا ټول په حق دی. د دې صرف معنی دا ده چې دا زر کسان لوګي کوي دا لوګیو خراب کړي دي. دا یو سړی چې دوی ته لیونی ښکاري دا په حقه دی خو ده سره د ملګرتیا څوک نشته. دغه شان مسلمان چې وایي چې شکر دی من کامیاب یو دا کامیابی ښکاري څنګه نه. په عراق کې ته لاندې یې او ستا لوی لوی لیډران د اختر په ورځ هغوی پانسي کوي او ستا رذیلان پې څوک هم نشي منولی. ستا معمر قذافي وجني څوک پوښتنه ترې نشي کوی. ستا په افغانستان راځي ته ورته لارې صفا کوې نشې ویلی. ستا په لاهور کې امریکایي مړی کوي ستا د آرمی او د ادارو لوی لوی افسران یې سپورټ کوي خلاصوي ته دې ته بېایمانه قدر هم نشې ویلی. هغه اسلام چې د کم اسلام په نوم دا ملک جوړ دی د هغه اسلام جنازه پکې وځي څوک ویلی نشي چې موږ اسلام غواړو او ته بیا هم خپل صلات تسبیح ته ولاړې اعلان کوي چې شکر خدای شکر چې مسلمان دی پیدا کړی. ابو جهل د خره زوی و چې هغه نفل نه کول. ابو لهب د سره سړی نه و چې هغه په کار دی ونیوی چې شکر خدایه چې مسلمان دی. دا ته اوس چې څنګه مسلمان وي داسې ابو جهل ابو لهب هم دا ما او تا چې کم اسلام کم انداز باندې منو دې نه تقریبا کیدای شي چې د ابو جهل او د ابو لهب اسلام لږ ښه وی ځکه چې هغه په دې پوهېدو چې اسلام د معاملاتو نوم دی او زه یې نشم کولی. زه چې مسلمان شم زه د دې علاقې سردار یم زه به بیا انصاف کوم. هغه ته پته وه چې انصاف سره زما کار نه کېږي زه به خلک رش کوم. او که ستا په شان سره د کلمې دا کار هم کولی هغه کار هم کولی بیا خو هغه موږ نه ښه سړی. نو خبره مې دا کوله چې یهود و نصوارا په دې کامیاب دي او ټول عمر هغوی په دې صرف کړی دی چې هغوی موږ ته اسلام وښایي چې دا صرف پوجا پاټ دی. امریکا کې برطانیه کې اسرائیلو کې د دنیا یو ملک راته وښیه د کفارو د مسلمانو نه
د کفارو یو ملک راته وښیه چې په مانځه پابندي شته؟ د کفارو یو ملک راته وښیه چې په درس قرآن پابندي شته؟ قاضی فضل الله صاحب تقریبا 20 کالو نه زیات کیږي چې امریکا کې په انګریزی کې درس قرآن ورکوي. د کفارو یو ملک راته وښیه چې په درس حدیث پابندي شته؟ فضائل اعمال ټولې دنیا کې پڑھاویږي او حدیث دی پکې. د کفارو یو ملک راته وښیه چې په سجده پابندي شته؟ د کفارو یو ملک راته وښیه چې په تسبیح پابندي، په صلات تسبیح پابندي، په تهجد پابندي، په ذکر فکر پابندي، په پیره مرده پابندي شته؟ خو سوچ په وکړه، دا نه چې زوی ما سره وایه نه، خو سوچ په وکړه، سر واوکه، گوگل کې ورکه، سرچ وکړه. د دنیا داسې د کفارو ملک راته وښیه چې په هغې کې ستا اسلام باندې پابندي. مسلمانه دا ته چې کوم اسلام منې د 1200 سال نه 1300 سال نه چې دا ته کوم اسلام منې، تسبیح، منځونه، روژې، حجونه، عبادتونه، پیری، مریدي، ګیره، زلپې، نفلونه، خیراتونه، صدقې، اللهو ته راته وښیه چې پابندي. او خو داسې یو ملک راته وښیه د مسلمانانو راته وښیه چې هغې کې په اسلامي نظام پابندي نه. داسې یو ملک راته اسلامي وښیه چې په هغې کې اسلامي نظام باندې پابندي نه. که ته ووایې چې زه انصاف غواړم، عدالتونو کې انصاف نه کیږي، نو څرمن به دې څوک وباسي چې انصاف خبره ده. که تا ووایې چې زه عدل غواړم، څرمن به دې څوک وباسي. که څوک ووایي چې ایک ہی صف میں کھڑے ہوں گے محمود و ایاز، څرمن به دې څوک وباسي. که تا ووایې زه سرمایه دارانه نظام نه منم، ورک به شي. که تا ووایې چې زه د مخلوق بالادستی او خالقیت او خدایي نه منم، چې یو سړی د خدای وي په هغه دې نه FIR کیږي، نه د هغه کچرو ته پیش کیږي، نه د هغه له د غریب سړي ګریوان ته لاس وررسي، زه داسې نظام نه منم، ورک به شي. معلومیږي اسلام دا دی چې په دې کم پابندي ده. په خبره پوهیږئ چې دا کم په مدارسو کې ویلی شي، غلط فهمی ختمه که. کم چې په جماعتونو کې کیږي، کم چې په مرکزونو کې کیږي، کم چې زمن په ملکونو کې کیږي، لوی لوی جماعتونه او مدارس آباد دي او پابندي پې نشته. دا اسلام دا یهودو نسواراو ریکمینڈ کرے رہے چھے بالکل کرتے رہو، اس سے ہمیں کوئی نقصان نہیں. یہ وہ اسلام ہے جو ہم چاہتے ہیں. دا تعالی دا غوی دا طرفا اجازت شدہ ہے. ہر جمعے پا تجارت یا پا لین دین یا پا انصاف یا پا عدل یا پا سڑیتوب یا پا انسانیت همدرده خبره ولې کوم چې خلقو ته پته ولګي چې زمونږ اسلام د منځونو، د روژو، د حجونو، د زکاتونو نوم نه دی. دا 1300 سال یونانی فلاسفو، ایرانی مجوسو او ستا د مذهب سوا د قرآن نه ټول کتابونه مجوسو ایرانیانو لیکلي. زه په بله دنیا کې نه غږېږم، پاکستان کې غږېږم، پښتو کې خبرې کوم، خلک به پې پوهېږي. ستا د اسلام او د مذهب ټول کتابونه ایرانیانو لیکلي. ایرانی ته د مجوسو نوم ورکوي، ستا مرضي. ایرانی ته د شیعه نوم ورکوي، ستا مرضي. د یهودو نصوارا والا کار نوم ورکوي، ستا مرضي. او که د مسلمان نوم ورکوي، ستا مرضي. ځکه چې موږ خو د خدای بندګان یو نه، آزاد یې چې څه ویلی شي هغه ویلی شي. ستا ټول کتابونه
ستا ټول نظام د دین تقریبا خصوصا چې کوم مآخذ د دین دی قرآن نه علاوه دا ټول ایرانیانو لیکلي. ایران او شیعه هغه حکومت ته چې ستا په دې ملک هم ډنکې کې چھوټ د هغوی حکومت ته رد نشي کوی. بله ورځ یو داسې ډېر ځله پیش شوی دی خو بله ورځ یو بل پیش شوی دی چې څوک به د صحابهو ګستاخي نه کوي. شیعهګانو په ډانډې باندې رکاو کړی ځان خبر کړي او بیا باقاعده خبرې لیک شوي دي ویلي دي چې داسې ډېر ځله راغلي دي ہم شیعوں کے خلاف کسی چیز کو پاس کرنے نہیں دیں گے. یو غټ سړی لګیا دی ستا په دې ملک کې هم قبضه او اقتدار دی. زما د سنیانو 1000 کسان په یوه ورځ مري یو ایسچو باندې FIR نه کټ کیږي. د شیعهګانو په پاراچنار کې 1-2 کسان مړه شول په روډ یې کېښودل آرمي چیف کیاني ورته لاړه پاراچنار ته پس د هغې نه یې ښه نو ته اوس وایې ملک ستا دی او که د هغوی. دې نه علاوه امریکې چې دنیا کې کم ځای نیولی دی هغه یې د شیعه په طاقت نیولی دی. عراق باندې حمله وشوه لار چا ورکړه په عراق کې شیعهګانو ورکړه. افغانستان باندې حمله وشوه په افغانستان کې لاندې کرویي ورته هزاره کوله بره کرویي ورته امریکې کوله په افغانستاني و. د دنیا تاریخ وګوره کم ځای کې چې یهود او نصارا کامیاب شوي دي زمینی ټوله لار به ورته شیعه همواره کړي.